د بني مستلق غزا ته د شعبان په میاشت کې او په 15 هجری کې رسول سم تلو. نو باقي کې د یو انصاری او مهاجر په منځ کې جګړه رااله د ابو دراس. دغه مهاجر نومو جهجاه ابن سعید الغفاری او د بل نومو سنان ابن وبر. دا یو د انصارونو یو د مهاجرینو نه، د دوه په ابو باندې وران شو. نو د انصاری د خپل مرګرو ته आवाज وکړ راشي، هغه مهاجر خپل کسانو ته आवाज وکړ، خپل قبیلو ته आवाज وکړ. د بدی کې دغه خبر شو دا عبد الله بن ابي بن سلول چې خبر شو ګور چې مهاجر د انصاری سره جګړه. نو هغه ته منافق سره له موقع پکار دي د خبر خاینو خو جيبي دا وړي تیزي هي ما ویلو تاسو ته ما تاسو ته چې دا سړی راغی دا خلک رالو دوی تاسو د قبيله تاسو د تعلقات تاسو د خاندانونو د ارث تبا کیدل نه نو ګوروي ها دا خلک دي تاسو له زین ور کړیو هغه خلک دي تاسو دې لپاره قرباني نه ور کوي لګین دا وګورنه نوې د سره جنگ کوي او به دا خبره وکړه. د مثال د لپاره یو متل ذکر کوي ځکه خو عرب وایي چې سم من کلبک یاکلک، خپل سپیچ دې سورب کنو تا به خوري. مطلب دا ولیاذ بالله دوی تشبیه د سپو سره ور کړه چې دوی زمونږ ډوډۍ ګانی وخوړي او نن دوی په موږ باندې عملي کوي. او د په اخره کې دا وی که زه مدینې ته ورسېدم عبد الله بن ابي بن سلول نو دا ذلیل انسان به دې زه وباسم او ذلیل کې رسول سم ته اشاره او زه عزت والا او هغه ذلیل او دا ذلیل به دې زه وباسم. زید بن ارقم چې دا خبره واورېده هغه صبر ونه شو، لاړ رسول سم ته دا خبره وکړه. رسول سم دا کسان وروغتل منافقان وروته او قسم وکړ. منافق سره قسم وکړ ځم بچ نبی رسول سم زید ته وی چې ته گواهان نه چې رسول گواهان خو ما سره نشته درځي کې زه आवाज و. الله سبحانه وتعالى زید رضن په تایید کې د سورۃ نازل کړي چې دې رښتیا وي دوی دې ویلي. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ويدوي كچرت واپشو منغا مدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل خام باسبا عزت من ددينا زليل عزت من زاني يادو او زليل كي ولياذ بالله اشاره رسول زمتده چا به دې مدینې نه وباس. الله سوي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين او خاص الله لرعزت او رسول داغل او مؤمنان لرا ولكن المنافقين لا يعلمون مگر منافقان نبويږي. هغه منافقان الله نسو نابود کړو مسلمانان وسو پورې پاتې هغه اسلام هغه دین هغه جن خور شو. الله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين عزت الله بلاس کړي دې څنګه چې پیغمبر چې ولې بالله غزلیله او دې پسې شي عزت والے کله چې دا خبره وکړه د زوی الله اکبر د عبد الله بن ابي بن سلول زوی عبد الله هغه نوم عبد الله او دا صحابي دي. سبحان الله مرد ژوند دینه پیدا کیږي ژوند د مړ نه پیدا کیږي ژوند د مړ نه پیدا کیږي. دا اوس پلاری منافق د منافقان مشر دی او زوی سره صحابي زوی ته خبر را ورسید چې سم پلار دا خبرې کړي او کله چې د رسول الله مخکې دا خبره وشو چې دا کړی نو عمر دا سوي وی رسول الله امر وکړي چې دې خبيث موږ د سر جدا کو دا ټول ختم کو. رسول الله دع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. غلش بیا خلک وایي چې محمد خپل مرګري وایي چې خلکو ته بهر نه پته نه چې دا به منافقان دي. خلک ټول په یو نظر وته ګوري کنه چې دا مسلمانان دي او د مرګري نجزه د منافقان به ګراونی سم سزا ورکم بهر به خلکو چې دا څه دین شو چې خپل کسان پکې وځي. دې زوی ته دا خبره چې ورسېده چې زما پلار دا خبره کړې ده نو کله چې دوی واپس راتلو
نه دغه د مدینې په دې بارډر او په دې حدودو باندې دا زوی ولاړ دا پلار یې چې راغی نو د توره راواغسته د هغه به دې اوږې داسې کېښود وراءک شاته شه شاته شه هغه ورته وایي ما لکه ویلک څه چل شوی تا له تباه شوي ته څه کې پلار ورته هغه ورته وایي والله لا تجوز من ها هنا ته د هغه وخته پورې د دې ځینه اخوا نشي وړی حتی یأذن لك رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اجازت نه اخیستی فإنه العزیز وانت الذلیل عزیز د عزت والا ته به د هغه عزتمن نه اجازت واخلې ذلیله چې کله ته له اجازت درکړو بیا به دننه راشي دې ته وایي دین دې ته وایي اسلام ازدې کا پلار ته وایي پلار ته نو بیا څه چلو شو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی ويا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي يا رسول الله ما تخبر غير تكسي إرادة دي كده زمان بلار وجني أتا خبر رسول الله عمر نوي شيء مربيك نبي أوتي فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله قسم خرم باغ رباني جتيرا لقلب بحق سر ما جت دي خبر بلار دي مخت دوسو بوري كتلم دي هيبة لا دوم رزل غيزتكم ما جرب خپل بلار مخته نه دي کتلې هغه هیبت ته عزت ولا ان شئت او يا رسول الله كتغواري او استاذ اډري او استاذ اجازتي ان اتيك براسه لاتيتك کته چې هغه سر مې پکار دی سر بدل راوړه فاني اكره ان ارى قاتل ابي يا رسول الله دا خبره بدی شي چې یو سړی نه مو غزما بلار مړکی دا مینه راخوخه ایس بیا مو خو زما بلار وځلې خو ما ته اجازه راکې زه بخپل مړکم زبل سر راوړم نو دی خپل پلار ته وی والله لا تنقلب والله که ته زمانه دنه لاړ شي حتى تقر انك الذليل والرسول العزيز تردي چې تاویل نه بخپل خپل باندې چې ز ذلیل یم او د رسول الله چې عزیز د عزت والے دا په زمانه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کراغه او څه خبره کوي یا رسول الله دا خبره کړي ته ګوره ته نو رسول الله ته به خیر نه وی به خپل به وی چې ما ته ورېدلې نه دي نه پرېدا نه دی وی بس په خپل باندې وی ز ذلیلیما او د پیغمبر عزت ولې به وته زدن په دین کې مذاق نشته په دین کې غب شپ نشته ک پلاری خو دین چې کمی پولی دی کمی سری کرخی هغه نه بناوړي او چې هغه نه ووري دي نو بیا واست د عزتم ختم شي چې د پلاری بیا واست د عزتم ختم شي تروري دي ته دینداری وي مونږ نن سبا د بی دینو سره کینو پاسو د غو سره خګړ وړ هیڅ پروا نشته هیڅ پروا پلار ته وسو کوی چې تا کې بی دینی د زوی ته وسو کوی تا کې بی دینی ملګری ته نشي ویل